بسم الله الرحمن الرحیم د پی ایچ پی درسونو په ادامه باندې کرټ شروع کوو. دا چې کرټ څه شی ده او کرټ څه معنا لري په دې به ځان پوه کوو. ښه راځو واټ از کرټ. فرض مثال موږ سره ډیټابیس وي، موږ غواړو په دې ډیټابیس کې انزرشن وکړو، ډیلیشن وکړو، اپډیټ وکړو. نو موږ چې کله یو ډیټابیس جوړو هغه باید اول کریټ کړو. هغې نه بعد موږ ډیټا ریډ کړلی سو، اپډیټ کړلی سو او ډیلیټ کړلی سو. په ډیټابیس کې دا د کریټ، ریډ، اپډیټ او ډیلیټ عملې چې کله یې موږ اجرا کوو، دغه ټولو حروفونو لومړی سر یې راخیستی ده سی آر او یو او ډي، کرډ نوم یې ورکړی. په ډیټابیس کې د کریټ، ریډ، اپډیټ او ډیلیټ عملي اجرا کولو ته چې وایي کرډ وایي. نو دا کرډ یو مخفف د یو نوم یې ورکړی چې موږ دغه عملې چې موږ په ډیټابیس باندې اجرا کوو نو دې ته چې ویل کېږي کرډ ویل کېږي. ښه راځو اوس د پی ایچ پي او مایسکویل سره چې کوم هغه سټیپ دی هغه وایو. موږ به عملاً یو ډیټابیس جوړوو، په هغې کې به دغه ټولې عملې د پی ایچ پي له لارې چې کوو اجرا کوو. موږ به یو فارم اخلو، ډیټا به چېرته لیږو؟ ډیټابیس ته لیږو. نو د پی ایچ پي له مایسکویل سره دغه ټولې عملې چې موږ اجرا کوو دا به موږ وایو په دې کورس کې. ښه پی ایچ پي له مایسکویل سره موږ چې کله وصلوو درې سټیپه لري. اول به موږ له ډیټابیس سره د پی ایچ پي له لارې ځان وصلوو، کنیکشن به جوړوو. یعنی موږ به پی ایچ پي له لارې ډیټابیس سره کنیکشن جوړوو. بیا هغې نه بعد چې موږ کومه کیوري د مایسکویل اجرا کوو بیا کیوري اجرا کوو او هغې نه بعد موږ بیرته کنیکشن چې کوو کلوز کوو. نو دغه درې سټیپه دي. اول کنیکشن جوړوو، کیوري اجرا کوو او کنیکشن بندوو. ښه راځو څنګه کولی سو ډیټابیس سره کنیکشن جوړ کړو. نو دا چې ده لومړنی سټیپ د کنیکشن ده چې موږ په پی ایچ پي کې یو میتد لرو چې مایسکولی کنیکټ. دغه شیان چې تاسې زده کړل نو پوه سئ چې دغه د پی ایچ پي له مایسکویل سره ټول مکمل تاسو هر څه زده کوئ. دغه درې فنکشن دي، درې سټیپه چې تاسو زده کوئ. مایسکولی کنیکټ اول به د سرور نوم لیکو، یوزر نوم لیکو، پاسورډ ورکوو او ډیټابیس نوم ورکوو. نو دا لومړنی سټیپ. بل سټیپ رن اسکویل کیوري. کله چې اسکویل کیوري اجرا کوو د دغه فنکشن مایسکولی کیوري، کنیکشن نوم به ورکوو او کیوري به دلته لیکو. بل کنیکشن څنګه کلوز کیږي؟ مایسکولی کلوز او دلته به د خپل کنیکشن نوم ورکوو. دغه شیان دغه درې فنکشنه چې تاسې زده کړل نو پوه سئ پی ایچ پي له مایسکویل سره تاسې مکمل زده. مایسکولی کنیکټ، مایسکولی کیوري، مایسکولی کلوز. اسانه بیخي سمپل ساده خبره ده. مایسکولی کنیکټ کې اول سرور نوم، یوزر نوم، پاسورډ او ډیټابیس نوم. راځو عملاً به موږ ډیټابیس جوړوو، هغې سره به کنیکشن جوړوو. د پی ایچ پي مایسکویل لپاره خو تاسو ته په مایسکویل کورس کې ما وویلې چې تاسې باید زمپ انسټال وسیږي. نو زه به داسې وکړم هم به اپاچي سټارټ کړم او هم به مایسکویل چې کړم سټارټ کړم. نو تاسو که مایسکویل نه وي زده هغه مایسکویل کورس چې ما مکمل وګورئ. ما مایسکویل کورس ریکارډ کړی هغه به تاسو در سره وګورئ. نو زه راځم اډمن دې باندې کلیک کوم. نو تاسې ګورئ چې دلته موږ ته لوکل هاست کې هغه پی ایچ پي مای اډمن صفحه چې کېږي خلاص کېږي. نو موږ سره دا صفحه خلاص شوله. دا هغه برخه ده چې موږ ډیټابیس یې جوړوو. ښه نو زه به داسې وکړم یو نوی ډیټابیس جوړ کړم. نو دلته به راسم او
دې کې به زه یو ډیټابیس جوړ کړم ورته وایم کریټ ډیټابیس ډیټابیس ته به زه نوم ورکړم مثلا کرډ به نوم کرډ نو دا کیوري به زه چې کومه اجرا کړم ښه نو موږ سره په دې برخه کې کرډ په نوم ډیټابیس چې سو جوړ سو زه راځم په وی اس کوډ ته په وی اس کوډ کې راځم دلته اوپن فولډر نوی فولډر خلاصومه دلته به ګوري اگزام کې او هیسټري ډاکس کې زه یم دلته به زه یو نوی فولډر جوړ کړم دغه کې رایټ کلیک به وکړم دلته یا دلته نیو فولډر باندې به کلیک کړم نو دلته ما سره فولډر جوړ سو مثلا زه نوم ورکوم دلته ګورئ نوی فولډر اخلي نیو فولډر باندې به کلیک کړو دلته موږ سره ډایرکټ فولډر جوړي نو زه به هلته فولډر جوړ کړم د کرډ په نوم کرډ او دا فولډر به زه چې کوم اوپن کړم ما تر اوسه چې وکړه په نظام کې ډاکس مې یو فولډر واخیسته کرډ په نوم یو نوی پروژه مې واخیستله او زه به دا بنده کړم نو تاسې ګورئ چې موږ سره دلته د کرډ دا به زه سیو کړم دا ما مخکینی پروژه د حقه ده نو تاسې ګورئ چې ما سره دلته نوې صفحه خلاصیږي د کرډ په نامه یو نوی فولډر موږ واخیست را بسم زه دلته یو دانه انډکس ډاټ پی ایچ پی په نوم بچی واخلم یو فایل به واخلم نو انډکس ډاټ پی ایچ پی په نوم یو فایل ما واخیسته زه دلته خپل ایچ ټی ایم ایل خلاصوم ایچ ټی ایم ایل فایل ښه دلته به زه یو دانه h1 واخلم h1 او دلته لیکم ویلکم to our web page اوس به راسم خپل براوزر ته او دغه صفحه به زه چې کومه خلاص کړم انډکس ډاټ پی ایچ پی نوم مې ځکه ورکړه چې کله زه دا فولډر ته ډایرکټ راځم نو اتومات دې موږ ته دا صفحه خلاصېږي نو انډکس ډاټ پی ایچ پی نوم ده چې کله تاسې انډکس نوم ورکړئ هغه کله چې دې فولډر ته داخل شي اتومات به دا صفحه درته خلاصېږي نو تاسې ګورئ زه خپل براوزر ته راغلم دلته لیکم لوکل هاست هغې نه بعد کرډ په نوم فولډر ته ځم او دا به زه چې کومه خلاص کړم ګورئ موږ ته ویلکم ټو اور ویب پیج صفحه چې سوله خلاص سوله ښه نو ګورئ ما انډکس نوم ورکړی و دلته ما د فولډر فایل نوم ونه لیکه ډایرکټ هغه صفحه ماته چې سوله خلاص سوله نو دا د انډکس ډاټ پی ایچ پي ګټه اوس راځو موږ چې کله صفحه موږ کله یو ډیټابیس جوړول غواړو نو هغې لپاره به اول موږ ډیټابیس سره وصلیږو کنیکشن به جوړو نو کنیکشن به همیشه پاس تاسې جوړوئ ټول نه پاس دغلته نو زه به داسې وکړم دلته به خپله پی ایچ پي چې کومه سټارټ کړم پی ایچ پي تاسې هر چېرته لیکلی شئ د ایچ ټي ایم ایل داخل نو زه دلته مې پی ایچ پي خلاصه کړله نو دلته زه خپل کنیکشن جوړوم موږ ویلی چې ډیټابیس سره کنیکشن جوړوو مایسکولای کنیکټ په نوم موږ سره چې ده یو فنکشن د مایسکولای کنیکټ دلته به اول د خپل سرور نوم لیکو اوس خو موږ په لوکل سرور باندې کوو که نه لوکل سرور لوکل هاست دا یعنې موږ سرور نوم ده نو موږ مثلا که تاسې آنلاین کار کوئ بیا مثلا اول ته تاسې به ډومین اخلئ خیر هغې نه زه تېرېږم هلته لیکم لوکل هاست بیا ما تاسو ته ورته ویل چې دلته خپل یوزر نیم ولیکئ هر سرور یوزر نیم لري اوس تاسې د زم بای ډیفالټ چې کله تاسې انسټال کړی اوسیږي نو دیس یوزر نیم هم روټ یوزر نیم چې روټي نو دلته به موږ چې ولیکو روټ او دلته به موږ خپل پاسورډ لیکو بیا کامه دلته به چې لیکو پاسورډ اوس بای ډیفالټ چې کله تاسې زم انسټال کړی اوسیږي یوزر نیم یې روټي او پاسورډ نه لري نو اوس به موږ هم پاسورډ ځای خالي پرېږدو بیا فاصله کامه دلته به خپل ډیټابیس نوم ولیکو اوس موږ ډیټابیس نوم چې ورکړی ده
کرډ ورکړی. ګورئ که زه دلته راسمه تاسې ګورئ چې موږ ډیټابیس جوړ کړی د څه په نوم؟ کرډ په نوم. کرډ. نو زه دلته به خپل د ډیټابیس نوم به ولیکم کرډ. نو اوس که چیرې موږ ټول مکمل شیان صحیح لیکلي نو موږ خپل ډیټابیس سره کنیکټ سو. نو که تاسې ګورئ زه اوس دلته راسمه او دا صفحه زه اوس چې کومه ریفرش کړم نو ګورئ هېڅ رقم موږ سره مشکل نشته، ستونزه نشته. دا میتود صحیح ایجاد شوی. که زه راسم ډیټابیس نوم غلط ولیکم یا یو شی هم غلط ولیکم کروډ مې اوس مثلا او ولیکله زه ډیټابیس نوم مې غلط ولیکه نو که زه دلته راسمه دلته موږ سره ایرر ده MySQLi connect why unknown database of CRUD. دا رقم ډیټابیس موږ نه پیژنو. ځکه راسم دا هم صحیح ولیکم مثلا کرډ په ځای لوکال داسې مثلا لوکال هاټ مې ولیکه که زه راسم اوس دا ریفرش کړمه موږ سره بیا هم چې ده ایرر ده. زه به دا صفحه کړمه اوس موږ سره ایرر ده. اوس ایرر دا چې دا نیټورک ګیټ ادرس وای دغه موږ چې دا دغه نیټورک نه پیژنو. دغه ادرس چې تاسې موږ ته راکړی ده دغه دغه هوست ادرس دغه دی سرور ادرس نه پیژني. نو دلته که زه اوس دا صحیح ولیکمه نو موږ سره هېڅ مشکل نشته ده. موږ مکمل چې ده جوړ ده. یو بل شی تاسې هم زده کوئ اور ډای په نوم یو فنکشن ډای. دلته مثلا لیکم دلته به خپل ایرر ولیکم مثلا کنیکشن ایرر. اورډای د دې لپاره اور خو یعنی که دا کنیکشن خو جوړ سي ښه ترښه که جوړ نه سو ډای په دې معنی چې دا کته شیان موږ ته مه راوله. که زه راسم ګورئ دا کټ کړم راسم دا وګورم نو تاسې ګورئ موږ ته هم دلته که زه غلطي وکړم مثلا ډیټابیس نوم غلط ولیکم مثلا کنیکشن جوړ نه سو نو که دلته راسم ګوره موږ سره دا وارننګ هم راغی وای دا نه جوړېږي خو کته کوډ یې چې که اجرا که موږ چې کوم HTML کوډ لیکلی یا نور کوډ یې هغه کوډ هم در سره چې کوي اجرا کوي. خو زه وایم دلته یو شی اضافه کوم اورډای په نوم بیا مې دلته ولیکل کنیکشن ایرر مثلا هر شي دلته تاسې مسج لیکئ. اورډای په دې معنی چې که چېرې دا کنیکشن جوړ سو هغه ده که نه ډای دا مثلا دا ډای په دې معنی چې دا کته کوډ مه اجرا کوه. نو اوس ګوره کنیکشن یې موږ غلطي ده که نه نو دلته ګورئ زه دا ریفرش کړم ما ته وایي کنیکشن ایرر خو کته کوډ یې چې که اجرا نه که دغه د اورډای د دې لپاره ده. که تاسې کنیکشن جوړي خو ښه دا نه اجرا کېږي او که جوړ نه وي دا به اجرا کېږي. نو زه راسمه اوس یې موږ کنیکشن چې سو جوړ سو. اوس تاسې زده کړه څنګه موږ ډیټابیس سره وصل سو ډیټابیس څنګه جوړ کړو. دا ویډیو در سره بار وګورئ خپل یو ډیټابیس جوړ کړئ هغه سره کنیکټیویټي جوړه کړئ. دې کې اول به سرور نوم ولیکئ بیا به یوزر نوم دلته به خپل پاسورډ که تاسې پاسورډ نه ورکړی دلته به پاسورډ خالي ځکه دا ځان بای ډیفالټ یوزر نیم یې روټ او پاسورډ یې خالي کرډ او دا اورډای باندې